خو ګورې یاد ساتئ یو دوې خبرې راوړم چې دغه بیا په حشرګاه کې هلته سره دغه نشو سره تاسو چې دا کم مجاهدین قرباني ورکړه دا شهیدان لاړه د دغه کسانو وروستنی وصیت تاسو اورئ اکثره وخت دی موږ ته څه پرېږدي نه راته وایي چې زموږ د مور پلار سره ښه کوئ وایي نه وایي د یوه استشهادي وصیت هم دا نشته چې زما د مور پلار سره ښه د یوه استشهادي دغه توصیه نسي ثابتولی چې زما خور او ورور سره ښه وکړه زما د لور و د زوی سره ښه وکړه خو وایي دا چې پام کوئ امارت ټوټه ټوټه نه کوي زموږ د وینو سره خیانت ونه کوي پام کوئ چې امارت ټوټه ټوټه نه کوي او زموږ د وینو سره خیانت ونه کوي اوس دا زما او ستا ملګري چې دا اوس زموږ څه مخکې هغه ملګري نعت ووایي د دې شهیدانو نمونه یې یادول دا زما او ستا ګریوان دی د دې بلا سپاه شرګاه کې که ما او تا د ده د وینې سره خیانت وکړي که ما او تا د ده د زړه د دغه ارمان سره چې امارت کې مې خیانت وکړي ټوټه ټوټه مې کوي بیا به د حشرګاه پر میدان باندې دی راته وایي چې ولې ظالم ولې دې د دې سره څوک راوړي الحمدلله په امارت کې هیڅ شی د امارت په درو شیانو مشهور دي در سره دا د پخوا څه هم ما ویل اوس هم زه وایم د خلکو خرافات ونه مني کیدای نشي چې امارت خراب شي ګوري کیدای نشي الله تعالی دا امارت نه خرابوي دا یوازې د طالبانو نه دی دا یوازې د املایانو نه دی دا امارت یوازې د مجاهدینو نه دی قسم په خدای داسې سپین سرې ورته دعاګانې کوي داسې یتیمانو الله اکبر زموږ په علاقه کې د شهیدانو یو ادره ده ګورئ مشهور هم په دې باندې زه د یو قهرمان اتل شهید ولی الله د الله تعالی ډیر ذاکر د مدرسې محتمم د جهادي مدرسې قاری صاحب رحمه الله رحمت واسعه د دې زیارت ورغلم نو د دې سره لاندې د یو قهرمان اتل زیارت دی چې هغه زیارت مو دی خواته را روان شم زما په فکر باندې اته کلن یا نه کلن ماشوم د اختر ورځ ته ګورئ دا د اتحیات په شکل دی قبر ته ناست هیڅوک بل نه نو خود به تلاوت کړی و لاسونه یې دی پورته کړي و زه شاته ودرېدم نیم و یا الله زما پلار خو شهید شو زه د پلار بدن نه غواړم یا الله ته په امارت مه خرابوې دا ماشوم دا دعا کوي یا الله ته خو دغه زما د پلار وینه معبس کوې او دا ماشوم اتکلن دی یا اوکلن دی حافظ د قران کریم دی دا شی لاسونه چې ما ولید چې د پورته کړي و الله تعالی ته فاس کی و یا الله ته امارت مخ خراب ہے یا الله ته امارت دا مور کې لازمه د پلار وینا بس م بیا یا الله ته اسلامي نظام راوړي یا الله ما صدا خاص لري کړی چې یا الله زنی ولي په پلار دا نو وایم چې پلار غواړم یا الله امارت غواړم و امارت راوړي ما چې دا وایي چې دا ماشومان مشته دعاوي کوي امارت اسلامي ته دعا کوي او هغه کسان چې وایي چې امارت کې اختلاف راغلی دا نه دي د دوه ماشومانو د دې ظهیر زړونو خبر نه دي ګوري کېدای نشي چې امارت کې اختلاف راشي نه امارت کې اختلاف شته نه دا امکان هم نشته ان شاء الله العزیز چې اختلاف راشي دا د خلکو خرافات مه منئ دا د داسې ماشومانو یتیمانو امارت دی
دا خبره ډیره ما کړې ده ګوري ډیره یو استشهادي د صدیق الله په نامه باندې د دې د جنازې د ورولو مخکې زه د دې کور ته ورغلم چې ورغلم خو د شهید خپل کرامت مې ګورې دومره مخلوق راټول شوی دی دونه ډېر خلک راغلي مسجد کې ناست دي کور کې بیا زنانه یوه او بله د همسایګانو کورونه خبرې جوړېږي د هغه شهید د ورور سره عافظ صاحب دی دغه سره زه ور کور ته ورننوتم برنډه ډکه د دومره ښځې ناست د دا شهید مور ولاړه چې موږ یې ولیدو کښېنسته پوه شوه به هر حال د دې مخکې چې ستړیا مسې ورته وکړم نو ما یو څو خبرې شروع کړې چې د شهیدانو دا فضیلت دی دا شهیدان داسې خلک دی هغه سپین سرې ژړلي هم نه دي ما ورته وویل ستا زوی صدیق الله اوس یې جنازه را روانه د شهید نه دي خو یوه خبرې راته وکړه راسه ویې پوښتل وایي دوی وایي امارت دوه ځایه سوی دی زما زوی په کوم طرف کې شهید سوی دا د منصور صاحب رحمه الله رحمتا واسعه شجاع اسلام د خپل زمانه عادل امیر المؤمنین حضرت منصور صاحب رحمه الله رحمتا واسعه د هغه دور زما نور حالات خو ورک شو چې څه ووایم نو بیا مې ورته ویل چې قسم په خدای ستا زوی د منصور صاحب په قیادت کې شهید شوی او امارت هیڅ کله ټوټې نشي دا چې داسې منډې لري لکه تاسو چې ستاسو په امارت په ټوټوالې باندې خوا بدېږي هیڅ چیرې به دوې ټوټې نشي امارت نه کېدای شي چې امارت دوې ټوټې شي متاسفانه افسوس د هغه چا په حال باندې چې دا خبرې کوي افسوس سخت افسوس د هغه چا په حال زه وایم د داسې خلکو نومونه به داسې وي لکه حضرت بلال دا د چا سره راځي د سودان حبشې سره راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې ایمان راوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک روان دي په جنت کې نبی علیہ السلام د چوټو کو شهارې اوري خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور په ماحول کې غټ شوی ابو طالب د جهنم ته ځي ابو لهب جهنم ته ځي د امارت اسلامی سره په فلسطین کې مجاهدین بیعت کوي په تمامه دنیا کې مجاهدین بیعت کوي ټول دنیا ورسره متحد متفق مسلمانان ګرد ورسره بیعت کوي یو کوتعو کچیر یو ځای پیدا شي دا پر سړو موږ نشي هیڅ یې هم نه شاید د دې په حق کې د الله تعالی فیصله بلل لکه د هغو خلکو په حق کې چې د الله تعالی فیصله بلل دا خبرې ونه مني څوک تیر نه باسي نه اختلاف شته په امارت نه به راسي انشاءالله دا یوازې د مجاهدینو چې دا جنګېږي د دې نظامیانو امارت نه دی دا د کونډیانو امارت دی دا د یتیمانو امارت دی دا د مظلومانو امارت دی دا د داسې استشهادیانو اتلانو امارت دی ګورې یاد ساتئ چیرې هم دا نشي فکر راکړی په وروسته کې به یوه خبر راوړم حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ابن سعد د قول مطابق د صحیح البخاری د قول مطابق پیغمبر علیه الصلاة والسلام د څلرم کال په شروع کې د محرم په میاشت کې لس کسان مجاهدین رجی مقام تا استی لس کسان مجاهدین د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه لس کسان استی وي د صحیح البخاری د قول مطابق دا د دې دپاره چې د اسلام دپاره جاسوسي وکړي د ابن سعد د قول مطابق د دې دپاره چې دلته د بنو لحیان د حذیل د قبیلې یو شاخ دی بني لحیان ورته وایي دغه قبیلې غوښتنه وکړه
د هازل او د کاره قبیلو د دا دوه قبیلو نه یې غوښتنه وکړه. تاسو لږ پر دې خبره دقت کوئ چې خلک د مسلمانانو سره څه کوي، په یوه بانه بله بانه مخاطبه شي. دغه دوې قبیلې دي و دې ته یې پیسې ورکوي. پیسې ولې ورکوي؟ پیسې ولې ورکوي؟ د دې په خاطر باندې ورکوي چې په بدر کې کفار مردار شو، د هغو کفارو انتقام د مسلمانانو څخه واخلي. لکه په میوند کې چې 40,000 انګریزیان مردار شو، امریکایانو انګریزیان چې راغله ګوري په کندهار کې د امریکایانو تشکیل پر کابل ځي او د انګریزیانو تشکیل پر هلمند ځي. د هلمند پر طرف چې ځي میوند راځي. بیا په میوند کې د خپلو هغه 40,000 انګریزیانو قبرونه ګوري. د هغو خلکو قبرونه ګوري. د هغه د انتقام په خاطر دا کفار راغلي دي. ګوري زموږ څخه هغه بدل اخلي. دا غواړي چې اسلام ورک کړي، مسلمانان دا ورک کړي د مځکې د سر نه. دا اسلامي نظام چې امارت اسلامي قائم کړی و چې په قرنونو قرنونو یې چا نومنا نه ولیدل دا رقم، دا د مځکې د سر نه ټول کړي. خو دا ورک کېږي نه. اوس خو بیا الحمدلله د نږدې خوند موږ وکاتې دونه د امن نظام که سره سته نه لکه په امارت کې شو. اوس یې بیا بیخي خلک شپچان شو، اوس یې بیا ګرده غواړي. دا موټروانان یې هم اوس غواړي ګرده وایي موږ امارت غواړو. ټول خلک نارینه زنانه هر څوک په امن دي. اسلامي نظام کې چې کوم امن دي ګرده خلک دا غواړي.